بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. امید ده چې تاسو په تېرې دوه ویډیوز کتلي وي. دا موږ سره د انشاټ ډے نمبر 3 دی، یعنې درېیمه ویډیو ده. دې کې به انشاءالله نیو کمانډس وایو. ښه زه رالم انشاټ اپلیکیشن ته او په دې کې زه ویډیو ته رالم. دغه ویډیو ما ورته راوستله. که تاسو ته یاد شي موږ په تېرو ویډیوز کې تر اډیو پورې ویلي وو، خو اډیو کې له ما څخه څه کمانډس پاتې وو. نو زه غواړم چې تاسو ته اول هغه کمانډ کور کړمه، بیا له هغه څخه وروسته راشو نوي درس ته. زه ګوره اډیو ته رالم او په دې کې ما میوزیک باندې کلیک وکړو. زه راځم زه دغه اډیو ورته راولم. دا مې ورته راوستله. نو په دې کې که تاسو ته یاد شي په دغه ایډیټ کې به چې کله موږ ورباندې کلیک وکړو، په دې کې ما سره یو فیډین و او بل سره فیډ اوټ و. فیډین مطلب دا و چې کله به تاسو دا ورته یو څو سیکنډه ورکړه. فار ایگزامپل دلته ما ورکړه کم نه کم 6 سیکنډه ما ورته ورکړه. نو دا به 6 سیکنډو نه مطلب دا به ورو ورو سټارټ کېدله او دغه شان تر اخره او په اینډ کې هم همدغومره پکار دی. صحیح شو، همدومره باید ورکړئ. دې کې موږ سره دغه دوه اپشن و. فار ایگزامپل زه رالم دا مې ورته دومره وړوکی کړئ، دومره مې ورته راوستلی. غواړم چې زه دغه وګورم، نو زه به راشم په دې باندې به کلیک کړم. ما ته وایي چې دا په دې شکل باندې په دې باندې مې کلیک کړم. زه کولی شم چې دا ورته پراخه کړم. اوکې ښه، دې کوم دا خبره وه. بل خبره موږ سره په دې کې دا ده چې موږ سټارټ اخلو د پیک وایس نه. خو پیک وایس دا اوس موږ سره کار نه کوي. دا څه کې کار کوي؟ دا چې کله تاسو ټکس ورته لیکلی وي او تاسو ته دا خپله اے آی ساوند درکړي، نو تاسو ته دا په هغه کې کار کوي چې کوم موږ مخکې ورباندې کړی دا یو. صحیح شو. زه غواړم چې دغه وایس چې کوم موږ ته راکړی دی، زه غواړم چې دغه وایس چینج کړم. بس پیک وایس باندې زه کلیک کوم. زه غواړم فار ایگزامپل دغه ته چینج کړئ. Hi, this is my voice tone. بس تاسو سټارټ باندې کلیک کړئ، تاسو ته به اتوماتیکلی هغه بیا چینج شي، خو له تاسو څخه به یو څو سیکنډ واخلي. همدغه شان بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده؟ سپیډ ده. زه غواړم چې دغه وایس چې کوم دی د دې سپیډ زیات کړم. دا دې ما ته زر زر وویلی شي او د دغه سپیډ دې ما ته زیات شي. بس سپیډ باندې زه کلیک کوم. فار ایگزامپل د دې سپیډ مې ورته کړو 1.5. صحیح شو، دا مې اوکې کلیک کړو. نو موږ ته به دغه وایس په 1.5 کې به راته دا چلیږي او وایي به. همدغه شان به موږ سره دی وایس انهینس. وایس انهینس کې موږ سره اواز صفا کېږي، روښانه کېږي او قوي کېږي. لایک زه وایس انهینس فری سټایل د خیمه فری سټایل باندې کلیک کوم او زه د مثال په تور باندې ماته دا انتخاب یو او دا هم دوا دغه شکل او بل مرتد دا انتخاب کو. بس ما دا سره دغه اډیو لږ تیزه ده، نو دې د وجې نه چې دا صحیح موږ ته نه ښکاري. دا مې ورته ون کړو. یس وایس انهینس ته زه اوکې باندې کلیک څرنګه چې اوکې باندې کلیک کو نو ما ته اتوماتیکلی له دې څخه دغه شکل راته کریټ کو. زه غواړم چې دا د لږ لاندې راشي. صحیح ده. دا په دې شکل باندې راولم چې کله دا دې هم مطلق کوئ غټ شي شو بیا مطلق که دغه شان په دې شکل باندې دې باندې کلیک کوم چې دا به راشي. بس خالدي څخه وروسته موږ سره ای کیو دی. ای کیو مطلب ایکویلایزر. دې په تور باندې موږ کولی شو چې دغه اواز لومړنۍ، منځنۍ یا هم اخرنۍ فریکوینسي سره منظمه کو او دا سره تنظیم کو. زه ای کیو باندې کلیک کوم. دې کې ګوره موږ سره زه غواړم دا سیف کوم. دا به راشم ایکسپورټ باندې به کلیک کوم. ما ته اتوماتیکلی دا سیف شو. اوس به زه راشم دا به زه وګورم دا موږ سره په دې شکل باندې کریټ شو. لایک فار ایگزامپل دا یو ورته زیاتې یا کمې څنګه که نه ورته مې دغه شان کو. ها دا انشاءالله وایو دې کې چې کمانډس دي دې کې چې کوم ګریډز وغیرې دي هغه انشاءالله وایو کله موږ ویډیو کمپلیټ او غواړو چې د خپل بل سره پکې فوټو دی. دلته زه کولی شم چې فوټو کې تغییرات وکړم. مثال په طور باندې دلته فوټو انتخابوم او که تاسو وایئ چې نه دغلته چې کوم تیار جوړ شوي دي هغه ماته راکړه. لایک دا یو صحیح شوه یا دا یو به راشم د به دا لږ دغه شان کېږي. صحیح شو. زه غواړم چې د دې پریویو وګورم. دا یو غواړي زه به راشم په دې باندې به دغه دا یو ماوس کلیک وکړم. ما ته به اتوماتیکلی د دې پریویو کوم یو تاسو په کار کې څنګه باندې صحیح ده که نه؟ ټیک ورته که زه هم نه خپل زه غواړم چې د ویډیو کې استعمال کړم میوزیک. صحیح شو. دا موږ سره ای کیو. بل موږ سره د ګوره بیټ. بیټ په ترو باندې زه کولی شم چې د میوزیک په اساس باندې په ویډیو کې افیکټس منظم کړم. لایک ټیک ټاک کې به تاسو کتلي وي اکثره همدغه څخه استفاده کېږي. لایک زه رالم دې باندې مې کلیک کړو. صحیح شو. خو دې دپاره به تاسو ته انټرنیټ ضروري دی او باید دغه ته لږ ویټینګ وکړئ. صحیح ده. خو دا به تاسو ځان سره استعمال کوئ.
تاسو به فرق باندې پوه شئ. زه به راشم دا به زه کینسل کړم. یس کینسل صحیح شو. دا موږ سره بیټ. بل موږ سره وایس افیکټ دی. وایس افیکټ په تر باندې ته کولی شئ چې خپل وایس ته فن افیکټ ورکړي، مختلف وایسونو ته دغه چینج کړي. لکه زه وایس افیکټ باندې کلیک کوم، زه غواړم چې زما د اواز د ماته ماشین اواز چینج شي. صحیح شو. دې اواز ته چینج کړي. یا فار ایگزامپل تاسو راځئ دغه اواز ته چینج کړي. یا فار ایگزامپل ته وایي چې دغه هاټ وایس چې کوم دي که نه د کالینګ اواز ته چینج کړي. کله چې تاسو ایډیټینګ کوئ نو تاسو کولی شئ چې بیا یو اواز هغه سپلیټ کړئ. فار ایگزامپل تاسو غواړئ تاسو هغه یو موبایل اواز ته چینج کړئ او بل نورمال اواز ته پرېږدئ. فار ایگزامپل دغه ته یې چینج کړئ، دغه ته یې چینج کړئ. یا فار ایگزامپل فین مخې ته چې ته ناست یې دا به دې شکل باندې ښکاري. صحیح شوه. دې شکل باندې دې شکل باندې که ته وایې چې نورمل ترې راوله. یس صحیح ده که نه. دا موږ سره وایس افیکټ. بل موږ سره ډینوایز دی. ډینوایز مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو سره په دغه وایس کې څه شور موجود وي، تاسو ته په دغه آیکن کې هم ښکاري چې دې خواته ډېرې زیاتې خبرې دي، ډېر زیات شور دی او دې خواته ورنه فلټر شوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه شور لکه مطلب د هوا شور وي یا باد شور وي یا همدغه شان بیکګراونډ نور شور وي، تاسو کولی شئ چې هغه ورباندې د دې په ذریعې سره ختم کړئ. بس سمپل کلیک ورباندې وکړئ او ورنه ختم شو. او که کلیک دې ورباندې وکړو واپس خپل حالت ته راغلی. بل موږ سره ګوره کاپي ده. زه غواړم چې د دې څخه کاپي والم، دا مې ګوره سپلیټ کړو، جدا مې کړو، دا مې ډیلیټ کړو. زه غواړم چې دغه وایس لږ دغه شان زوم اوټ کړم. زه غواړم چې د دې څخه کاپي والم، خو یا ساتئ چې کاپي چې کله تاسو والئ نو دا بره ځي. صحیح شوه. دې نه مې کاپي واخیستله دا بره لاړ. او بل موږ سره د ډوپلیکیټ هغه خواته ځي. صحیح شوه. دې باندې مې کلیک کړو، ډوپلیکیټ دې څنګ ته راته راځي. صحیح ده که نه. نو هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. دا موږ سره پاتې کمانډس چې کوم موږ تاسو ته تشریح کوو. خو یو شی بل یاد ساتئ چې کله زه دغه ټکس ته راشم، په دغه ټکس کې ما سره یو آپشن دی، دا یو دغه ما سره دوه خبرې دي. صحیح شوه. یو ایډ سپیچ دی او بل بیچ ایډیټ دی. ګوره زه دلته رالم په دغه ځای کې صحیح، او په دغه ځای کې چې کوم موږ سره دغه وایس دی که نه دغه آډیو ده. دا آډیو ورکه تاسو دلته وګورئ ځکه موږ سره یو دانه دی پیک وایس. خو چې زه کله د ټکس ته راشم په ټکس کې دلته موږ سره موجود وي پیک وایس او بل بیچ ایډیټ. زه کولی شم چې دغه وایس چینج کړم، پیک وایس باندې به کلیک کړم، دا خو ما خبره ده. صحیح شوه. او بل ته کولی شئ چې په دغه کې ایډیټینګ هم وکړي. بیچ ایډیټ باندې کلیک کړه، ته کولی شئ چې دغه ټکس ایډیټ کړي. یا فار ایگزامپل ته کولی شئ دغه ته ډیزاینونه ورته چینج کړي. صحیح ده که نه. لکه فار ایگزامپل دې باندې مې کلیک کړه، زه غواړم چې دې ته دغه ډیزاین دې راته والي وکړي، مې کلیک کړه دا ډیزاین به راته والي. یا فار ایگزامپل دې باندې کلیک کوم، دغه فار ایگزامپل انټر وکړي څه پکې کې، نو ته کولی شئ چې د دغه بیچ ایډیټ په ترو باندې دغه ورته ایډیټ کړي. صحیح ده. ښه، هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. او موږ سره زوړ درس راځو نوي درس ته چې هغه دی موږ سره سټیکر او ټکسټ. سټیکر باندې زه کلیک کوم، زه کولی شم چې دغه خپل ویډیو ته مختلف سټیکرز راولم یا ټکس راولم. صحیح ده. نو زه کولی شم چې د سټیکر په ترو باندې هغه راولم، او زه کولی شم چې ټکس هم پکې ور اضافه کړم، یا هم کیپشن، یا هم اے آی سپیچ، یا هم دغه باندې مثال د دغه تصویر یا د دغه ویډیو یو برخه هغه زه بلر کړم یا زوم ان کړم یا پکې څه ایډیټینګ وکړم. نو ګوره ما سټیکر باندې کلیک کړی، زه دغه ځای ته راوستلم. خو که زه دلته ټکس باندې کلیک کړم دلته هم ما همدې ځای ته راولي. صحیح ده. نو سټیکر باندې کلیک کوم، نو زه کولی شم چې په سټیکرز کې دغه سټیکرز یوز کړم. دې کې موږ سره مختلفې خبرې دي. اول موږ سره په دې کې سټور ده. زه په دې سټور باندې کلیک کوم، زه کولی شم چې له دغه ځای څخه هماغه سټیکرز چې کوم موږ مخکې ویلي دي هغه زه په دغه ځای کې انلاک کړم چې کوم موږ په اوله ورځ باندې ویلي. فار ایگزامپل دغه غواړئ ته یې انلاک کړي، بس ته به انلاک باندې سمپل کلیک ورته کړئ او بس فری انلاک باندې به کلیک کړئ. چې کله دې بس فری انلاک باندې کلیک کړو نو تاسو ته به اټومیټیکلي دا اوس انلاک شي د ایډ په کتلو سره. دا ګوره موږ سره اوس انلاک شو. زه اوس راځم یوز باندې کلیک کوم. څرنګه چې یوز باندې کلیک کړه زه کولی شم چې دغه سټیکرز زه دغه ځای کې یوز کړم چې په یو تصویر باندې ته دغه شان بلر راولي، خو دا بلر موږ هلته هم کولی شو. صحیح شو. زه غواړم چې دا ایسته کړم. بله خبره موږ سره په دې کې ګوره سرچ ته، سرچ باندې زه کلیک کوم. زه کولی شم چې په دغه ځای کې مختلف قسمه سټیکر زه دغه ځای کې وګورم او هغه زه خپلې ویډیو کې ایډ کړم. نو سوشل څخه استفاده کوم، سوشل باندې زه کلیک کوم. دغه سټیکر فار ایگزامپل زما په کار دی، صحیح شو، لایک والا، لایک، سبسکرایب اور بیل آیکن. یا هم دغه شان تاسو کولی شئ چې فار ایگزامپل ما ورته دغه شان واخیست د لوډینګ دپاره چې کوم دی. صحیح ده که نه.
بس زه راځم دلته چیک باندې کلیک کوم. ګوره کله چې زه سټیکر راولم هغه سټیکر موږ سره په دغه شکل باندې راځي. زه کولی شم چې دا سټیکر د دغه څخه ورکوټه یا غټ کړم. مطلب دا دی چې تر ډېره وخته پورې ماته په دې ویډیو کې پاتې وي یا تر کم وخته پورې. همدغه شان زه کولی شم چې دا سټیکر دغه شان موف را موف هم کړم چې دا دې ماته په کوم ځای کې سټارټ شي. زه غواړم چې دغه سټیکر دې ماته په دې ځای کې راشي او دا چې کله ختم شي له دې څخه وروسته دې ماته بیا دا سټیکر راته راشي. همدغه شان زه راځم دغه ویډیو ته پلی کوم. څرنګه چې دا ته پلی کړو به راته دا راشي له دې څخه وروسته ماته راشي. صحیح ده که نه؟ اوس زه غواړم چې دغه سټیکر چې کله راځي دا دې ماته په یو ډیزایني شکل کې دې راته راشي. زه به دې باندې کلیک کړم. زه به ته راشم ایډیټ ته او په ایډیټ کې به زه راشم. ګوره یو موږ سره ان دی بل را سره اوټ دی بل هم را سره لوپ دی. ان مطلب دا دی چې کله دغه سټیکر سټارټ کیږي یعنی مطلب راځي نو ما ترې په دغه شکل باندې راشي. څومره ټایم کې در راته راشي فار ایگزامپل 0.6 همدغه شان دا مې ورته واغېسته په دې شکل باندې. کوم شکل چې ستاسو په کار وي او کوم شکل چې تاسو غواړئ په هماغه شکل به تاسو ته راځي. بل را سره اوټ دی. زه ورته چې کله فار ایگزامپل دا اوټ کیږي نو ما ته په دغه شکل باندې راته دا بیا اوټ هم شي. صحیح ده؟ همدغه شان که تاسو وایئ چې نه دا ان او اوټ زما نه دی په کار زه ورته چې تر کومه پورې چې دغه سټیکر راته موجود وي هغه دې ماته لوپر باندې اپلای شي. صحیح شوه؟ یا همدغه شان زه راځم زه ورته فار ایگزامپل دا دې ماته لږ خام ښکاري نو دغه شان پوخ زما نه دی په کار. اوس تاسو وګورئ چې کله تاسو ته راځي نو تاسو ته په دغه شکل باندې بیا راځي. صحیح ده که نه؟ دا راته په دې شکل راغی. زه راځم دلته واپس رالم سټیکر ته. سټیکر باندې مې کلیک دا موږ سره سرچ. همدغه شان په دې افیکټ هم اخیستلی شم. همدغه شان ټیکس دې په کار وي. همدغه شان لاین دې په کار وي. یا فار ایگزامپل زه ورته دغه ځای کې لیکم چې ماته تھینکس باره کې راته څه معلومات راته راکړه. که سټیکرس وي که هر څه سره موجود وي هغه راته راکړه. ها زه غواړم چې دغه خپلې ویډیو ته څه تصویران راولم چې کوم موږ سره په موبایل کې موجود دي. نو زه به راشم زه به دې فوټو باندې کلیک کړم. په دې کې ما سره دوه خبرې دي. یو امپورټ دی او بل کټ آوټ دی. زه غواړم چې مکمل تصویر راولم. زه به امپورټ باندې کلیک کړم. یا که زه غواړم چې دغه تصویر یوه حصه راولم نو زه کولی شم چې په دې کټ آوټ باندې کلیک کړم. زه به اول راشم امپورټ باندې به کلیک کړم. څرنګه چې ما امپورټ باندې کلیک کړو نو زه خپلې ګیلري ته راوستلم. زه غواړم چې دغه تصویر دې ماته راشي. دغه تصویر باندې ما کلیک کړو نو ماته اتوماتیکلی زما تصویر راغی. زه بلته چیک باندې کلیک کړم نو زما تصویر په دغه ځای کې از سټیکر راته راغی. صحیح شوه؟ سټیکر ما سره دا راغی. اوس چې زه کله په دې باندې کلیک کړم نو ماته دا په دې شکل باندې راځي. زه ورته چې دا ماته په یو ډیزایني شکل کې راوله نو ډبل کلیک هم په دې باندې کولی شي. زه غواړم چې په دغه شکل دې ماته دا راځي. دا مې یس کلیک کړو به زه راشم ګو نو موږ سره به دا په دې شکل باندې راځي او چې کوم اوټ دی اوټ به هم را سره په همدې شکل باندې وي. نو زه کولی شم چې دغه ته لوپ هم ورکړم. زه بلته لوپ باندې کلیک کړم. زه ورته چې ماته دا په دغه شکل باندې کېږي تر څو چې ویډیو اینډ کېږي. همدغه شان دی موږ سره سپیډ دی د دې. صحیح ده؟ نو زه ورته یم چې دغه دې ماته پاتې کېږي هم تر 3 سیکنډو پورې. نو ګوره دا ما سره تر 3 سیکنډو پورې په دغه ځای کې پاتې کېږي او بیا به راته ځي. زه ورته نه دې راته پاتې کېږي بس دا دې ماته همدغه شان ځي. همدغه شان زه ورته چې دا ماته په دغه شکل باندې راوله. اکثره به تاسو کتلي وي په ویډیوز کې. صحیح ده؟ په هغه ویډیوز کې داسې کړي وي چې دغه تصویر یې ورکوټی کړی وي. صحیح؟ او دغه ځای کې لګولی وي او دا ګوره چې زه کله په دغه سټیکر باندې کلیک کړم په دې غاړه باندې نو دې کې موږ سره دوه خبرې موجود دي. یو ویډیو اینډ دی بل کلیپ اینډ دی. زه غواړم چې دا دې ماته تر دغه کلیپ اینډه پورې دې راته دا چلیږي. زه به کلیپ اینډ باندې کلیک کړم نو دا کلیپ چې تر کوم ځای پورې و ماته به تر هغه ځای پورې دا بیا چلیږي. خو اوس دا دې سره ولګېده دې سره یې ټکر وکړو نو دې نه خوا دا نشي تللی. زه غواړم چې دا بل لیر ته یوسم. زه به دې باندې کلیک کړم. دا به دغه شان بره موف کړم. چې بره مې موف کړو زه به اوس راشم په دې غاړه باندې به کلیک کړم. کلیپ اینډ به ورته والم نو اوس ما سره دا تر دغه کلیپه پورې به را سره دا چلیږي. زه ورته یم نه دا ماته د ویډیو تر اخره پورې چلوه. زه به دې باندې کلیک کړم ویډیو اینډ به ورته والم. دا ویډیو چې تر کوم ځای پورې ده ماته به تر هغه ځای پورې دا چلیږي چې کوم 2 منټه او 450 سیکنډه ویډیو ته دا ماته مکمل ویډیو کې دا چلیږي. زه به اوس راشم زه به دې باندې کلیک کړم نو ماته به دا په دې شکل باندې دا چلیږي. صحیح ده که نه؟ اوس زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم. دې باندې به زه کلیک کړم. زه بلته راشم دا به راته ډیلیټ شي. اوس زه غواړم چې همدغه تصویر دې سره چې کوم بیکګراوند دی هغه بیکګراوند راته مه راوله صرف تصویر راته راوله. نو زه به سټیکر ته راشم او په سټیکر کې به زه کټ آوټ باندې به زه کلیک کړم. څرنګه چې په دې باندې کلیک کړو زه به همدغه تصویر ورته انتخاب کړم. چې څرنګه ما دا ورته انتخاب کړو نو ماته به اتوماتیکلي په خپله باندې له دې څخه
دغه ایریا کلیر شي یا که زه غواړم فار ایگزامپل په دغه شکل کې دې راته راشي صحیح شو دومره زما په کار دی فار ایگزامپل دومره مې په کار دی په دې شکل کې په دې شکل کوم شکل کې ستا په کار دی زه ورته یم نه ماته اے آی ایډیټ راته وکړه نو ګوره دا راته کلیر شو خو که تاسو وګورئ په دغه ځای کې دغه لږ چې کومه ایریا ده دغه راته نه ده صفا شوي زه غواړم چې دا دې هم راته صفا شي نو زه به دا اول زومین کړمه صحیح شوه زه به دې باندې کلیک کړمه څرنګه مې په هغې باندې کلیک کړه زه به اوس زومین شمه صحیح ده دغه ما سره تصویر ګوره زومین شو زه به بیک لاړ شمه بلته اوس راشم او دا مې ورته واخیسته دا به ورته لږ شان غټ کړمه او دا بلر به چې کوم دی که نه دا به لږ پوخ کړم ورته تاسو اوس ورته وګورئ دا کلیر شو صحیح ده که نه اوس که زه غواړم چې دا ټیک کړم او دا مې ټیک زه غواړم چې دغه لنډ ایریا هم ورڅخه کلیر کړم بس زه به دې باندې کلیک کړم this one ګوره دا لاندې ایریا مې هم ورنه کلیر کړه یس بس دا موږ سره دا تصویر په دې شکل باندې راغی اوس زه غواړم چې دا دې ماته لږ دغه شان شي اوس زه غواړم چې دې ته دغه شان ډیزاین ورکړم دا ډیزاین ورکړم دا ډیزاین چې کوم ډیزاین ستاسو خوښیږي او کوم کلر ستاسو خوښیږي په دغه ځای کې دوی فار ایگزامپل دا کلر دې راته والي دا کلر دې راته والي او لږ دې راته دا وړوکی هم شي په دغه شکل باندې راته راشي اکثره به تاسو کتلي وي که نه په ویډیوز کې یا مثال تمنیلز کې که نه تمنیلز کې دغه شان لګولي یا په دغه ډیزاین کې دې په کار دی چې کوم ډیزاین کې ستاسو په کار وي تاسو ورته هغه انتخابوئ او سمپل یس باندې کلیک کوئ زه غواړم چې دغه تصویر دې ماته لږ کمزوری هم ښکاره شي مطلب لږ دې راته خام شي او زه غواړم چې دا دې ماته په کوم شکل باندې راشي په دغه شکل باندې یا په همدې شکل باندې بس اوکې اوس په تاسو وګورئ صحیح ده دا موږ سره په دې شکل باندې ځي او راځي همدغه شان که تاسو وګورئ په دغه سټیکر کې موږ سره دوه اپشن موجود دي سیو د امپورټډ سټیکر اینډ مینیج که دې کې چک لګېدلی وي اوس لکه څرنګه چې تاسو ته ښکاري دغه دواړه ما سره په دغه ځای کې سیف شو که زه غواړم چې نه په آینده کې زه کوم یو تصویر راولم هغه دې ماته په دغه ځای کې نه سیف کېږي تاسو به دې نه چک ایسته کړئ صحیح شول اوس که زه غواړم چې دغه دواړه دې هم ماته ډیلیټ شي مینیج ته به زه راشمه دا دواړه به ورته انتخاب کړم او هلته به زه راشمه دې یو باندې به کلیک کړم دا به یس والمه نو هغه دواړه هم ماته ریموو شو او کلیر شو اوس زه راځم جی آی اف ته په دغه ځای کې ما سره جی آی اف موجود دي صحیح شوه چې کوم ډیزاین کې ستا سټیکرز په کار دي خو دغه موږ سره صرف سټیکرز دي اوس که زه غواړم یوازې ټکس زما په کار دی زه بلته ټکس باندې کلیک کړم ټکس کې هم موږ سره مختلف قسمونه دي لکه نیو ایئر یا برډ ډے وغیره چې کوم موجود وي یا که یوازې ایموجي دي په کار دي دغه موږ سره ایموجي موجود دي زه به بیک لاړ شم زه به دې باندې کلیک کړم زه ورته یم چې ماته سټیکرز راته راکړه خو دغه ځای کې زه ورته څه لیکم چې تھینکس مې ورته فار ایگزامپل ولیکو او زه بلته راشم زه به د ایګو باندې کلیک کړم خو دا اوس ماته ځکه نه راځي چې زما موس کنیکټ دی صحیح ده نو موس چې تاسو ډسکنیکټ کړئ ګوره زه اوس موس ډسکنیکټ کوم زه په دې باندې کلیک کوم دلته راځم فار ایگزامپل تھینکس ورته لیکم تھینکس مې چې ولیکو ګو نو ګوره موږ سره به اټومیټیکلي هماغه تھینکس باره کې معلومات راشي نو کله چې زما موس کنیکټ وي هغه بیا تاسو ته اکثره دغه ایشو درته ورکوي صحیح ده چې کله ماته تاسو انټر واخئ نو تاسو ته بیا دغه ایشو درکوي زه به راشم زه ورته فار ایگزامپل دغه تھینک یو زما په کار دی صحیح ده بیک لاړ شم به دا یس کړم نو ګوره موږ سره اومقه چې کوم سټیکر و هغه ماته ګوره راغی صحیح ده زه غواړم چې دا د ماته نورمال حالت کې وي بلته راشم دا به نه ووالم بس یس اوس راشم ګو دغه شان دا موږ سره په دغه شکل باندې شو کېږي صحیح شو که نه نو په دغه ځای کې چې کوم دغه نور سټیکرز چې کوم تاسو ته ښکاري که نه لایک دا خو را سره ډیفالټ دي دغه ما ورمنډې ان کړي دي کوم ځای نه دغه سټور نه صحیح شوه دا خو مې ستاسو په وړاندې فعاله کړو دغه شان دا هم ما فعاله کړي دي چې کوم ستاسو په کار وي تاسو سمپل په هغه باندې کلیک کوئ تاسو ته به راځي ګوره تاسو دغه سوشل ته وګورئ دغه سوشل والا هم ما تاسو دلته وښوده همدغه شان دا یو غواړي چې کوم یو ستاسو په کار تاسو په هغه باندې کلیک کوئ تاسو ته به اټومیټیکلي راځي دا مې اوکې کلیک کړو او دا مې هم فار ایگزامپل دغه شان راوسته صحیح به راشم ګو ګوره دا موږ سره په دې شکل باندې شو کېږي زما ویډیو نور هم ښایسته کړله دغه سټیکر سره اوس زه راځم ټکس ته زه غواړم چې د خپلې خوښې ټکس دغه ځای کې ولیکم زه بلته راشم ټکس باندې به کلیک کړم نو زه دغه ځای کې ورته فار ایگزامپل لیکم چې
دا یو ما ورته ولیکو. زه غواړم چې دغه دې راته لږ وړوکی شي. زه به راشم دغه ځای باندې داسې به کلیک کړم او دا به راته لږ وړوکی شي. اوس زه غواړم چې دغه دغه ټکس ته رنګ هم ورکړم، باډر هم ورته ورکړم، یا لیبل ورته ورکړم، یا هم دغه شان ګلو ورته ورکړم، یا مطلب اوپیسټي دې زیاته یا کمه کمه. نو زه کولی شم چې د دغه رنګ پینل په ترو باندې زه کولی شم چې په دې کې دغه مختلفې خبرې وکړم. صحیح شوه. دې کې ما سره اوله خبره ټکس ده، دویم باډر ده، دریم شیډو، بیا ګلو، لیبل او هم اوپیسټي سره موجود ده. زه غواړم چې دغه ټکس ته ډیزاینونه ورکړم، په دغه ځای کې ما سره موجود دي. دغه دا مو سره عام ډیزاین دی، دې باندې زه کلیک کوم. فار ایگزامپل دا ډیزاین غواړئ، دا ډیزاین غواړئ، کوم ډیزاین چې ستاسو په کار وي تاسو سمپل راځئ په دغه باندې کلیک کوئ، تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه ډیزاین برته اخلي. که تاسو په دې پلس باندې کلیک کو، د پلس په ترو تاسو کولی شئ چې دغه مخکې راولئ. صحیح ده. لایک فار ایگزامپل دا مې هم ورته واخیست. زه غواړم چې دا دې ماته پلس شي، نو دا راته مخې ته راغی. اوس زه غواړم چې دغه ټکس ته کلر ورکړم. نو دا ما سره ټکس انتخاب دی، کوم کلر غواړئ، تور کلر غواړئ، سور غواړئ، کوم یو غواړئ، یا مختلف کلر یې غواړئ. دغه ځای کې موږ سره مختلفې کلرې موجود دي. یا که زه غواړم چې دغه چې کومې کلرې دي دا راته چینج شي، دې باندې به زه کلیک کړم. دا اول موږ سره موډرن دی، زه غواړم چې دا کلاسیک ته چینج کړم. دا مې اوکې کلیک کړو. نو ګوره دا موږ سره کلاسیک ته چینج شو. دې کې به ډېرې کلر نه وي. یا زه فار ایگزامپل رالم دغه ته مې چینج کړه، دا مې اوکې ور باندې کلیک کړو. نو که تاسو وګورئ په دې کې به موږ سره زیاترې کلرې نه وي او لږې کلرې به سره موجود دي. خو زه به راشم، زه به دا واپس موډرن ته چینج کړم. دا مې اوکې کلیک. اوس که زه غواړم فار ایگزامپل زما یو خاص کلر په کار دی چې هغه په دې ځای کې نه دی موجود، زه به راشم په دې باندې به کلیک کړم. کله مې چې په دې باندې کلیک کړو، زه بلته راشم. فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه بلو راته راشي. صحیح ده. نو بلو کې به زه راشم دغه شان دا ځای به ورته انتخاب کړم. یا که سپین دی په کار یې دغه شان ځای ورته انتخاب کړه. چې کوم ستا په کار یې تاسو هغه ځای ورته انتخابوئ او تاسو ته به اتوماتیکلي هغه کلر دغه ځای ته راځي. اوس که فار ایگزامپل زه غواړم په دغه ویډیو کې زما یو ځای خوښ شو، غواړم چې هغه کلر زه په دې باندې اپلای کړم، زه بلته راشم آی ډراپر باندې به کلیک کړم. کوم کلر ستا خوښیږي، فار ایگزامپل دا کلر زما خوښ شو، بس ما اوکې باندې کلیک کړم، ماته اتوماتیکلي هغه راته راغی. اوس زه غواړم چې په دې باندې ډبل کلیک کوم، یا زه فار ایگزامپل راشم ایډیټ باندې کلیک کوم، زه واپس هم دغه ځای ته راوستلم. ګوره دې کول موږ سره کیبورډ و، دویم سره دا. اوس زه غواړم په همدغه ځای کې زه غواړم چې دغه ټکس ته باډر ورته ورکړم. زه بلته باډر ته راشم، باډر کې هم سره هماغه خبرې دي. صحیح شوه. غواړم چې تور باډر ورته ورکړم، خو دغه باډر زه غواړم چې لږې ورته کوچنی کړم یا ورته ورکوټی کړم. یا که سپین باډر دی په کار سپین هم ورته ورکولی شي. دا ما خبرې دي چې مطلب دغه ځای کې یو کلر ورته انتخابولی شي، او دغه ځای کې آی ډراپر او دا مکمل ورنه ختمولی شي. باډر مې نه دی په کار. شیډو ته راځم، غواړم شیډو دته ورکړم، شیډو هم ورته ورکولی شم. خو که تاسو وګورئ په دغه ټسک کې ما دا ورته واخیست، دې سره ما سره لیبل هم انتخاب شو. غواړم چې دغه لیبل ورنه کلیر شي، خو دې ته اوس راځو. صحیح ده. دا مې ورنه اول کلیر کړو او زه غواړم چې دا سایز ورته لږ غټ کړم تر څو موږ ته ښه ښکاره شي. زه بلته واپس راشم باډر ته او دغه باډر مې ورته ورکړه. غواړم چې دا باډر دې ورته لږ خام راشي. او شیډو ته رالم، غواړم چې دغه شیډو دې ما ته بلیک شیډو راته والي، سایه دې راته والي. ایکس دې څومره لاړ شي، دغه شان وای دې څومره لاړ شي، فار ایگزامپل زیاته دې لاړ شي. همدغه شان څومره دې بلر وي او څومره دې نه وي. صحیح شوه. صحیح ده که نه. زه وتم چې بلر دې نه وي، دا به زیرو کړي. که بلر دې وي بس همدغه شان زه وتم چې اوپیسټي دې راته ښکاره شي، نه دې راته ښکاري بس. صحیح ده. همدغه شان بیا زه راځم، زه وتم چې نه دې وي، بس دې باندې کلیک ایسته کړم. بیا راځم ګلو ته، زه وتم چې دغه دې راته ګلو والي، په سور کلر کې دې راته ګلو والي. صحیح شوه. په کوم شکل باندې، په دې شکل باندې که په دې شکل باندې وي، زیاته دې وي که کمه دې وي. صحیح شو. تاسو په دې کې ځان سره ایډیټینګ هم کولی شئ. بیا زه راځم، زه فار ایگزامپل ګلو دې نه وي، دې نه کلیک ایسته کړه. زه راځم لیبل ته، لیبل دې په کوم شکل باندې، زه فار ایگزامپل لیبل دې راته وي په دغه شکل کې دې ماته لیبل راشي، خو دغه لیبل نه شاته ایریا دې ښکاري. تاسو به راشئ دغه ټرانسپیرنټ لیبل به ورته والئ. صحیح شوه. دغه تاسو وګورئ، له دې څخه به شاته چې کومه ایریا وي هغه به راته ښکاري. همدغه شان تاسو وایئ چې دغه لیبل د باډر هم ولري، باډر هم ورته ورکولی شي، یا په دغه شکل باندې، په دې شکل باندې. صحیح شو. دغه یو ټرانسپیرنټ دی او یو ټرانسپیرنټ نه دی. صحیح شوه. په دې شکل باندې، په دغه شکل باندې چې کوم ډیزاین ستاسو خوښیږي تاسو هغه ورته انتخابوئ، او په دغه ځای کې چې ستاسو د لیبل کوم کلر خوښیږي هغه تاسو ته انتخابوئ. صحیح شوه. فار ایگزامپل دا مې ورته واخیست، زه غواړم چې د لیبل کلر دې ماته په دې شکل باندې وي. صحیح. او که نه دي په کار بس دغه نوم باندې کلیک. بل را سره اوپیسټي ده، زه غواړم چې دغه ټکس دې راته خام ښکاره شي، ټکس مکمل خام شو. نه 100% دې راته وي، 100% ورته شو کېږي. بل سره ګوره ټکس دی، دغه ځای کې زه کولی شم چې دغه ټکس ته ډیزاینونه بدل کړم.
کوم ډیزاین تاسو خوښي هغه ډیزاین باندې کلیک کوئ تاسو ته اتوماتیکلی دا راځي. غواړم چې دغه ډیزاین نور هم زیات کړم زه بل سټور ته راشم چې کوم په اوله ورځ باندې به دغه ځای کې زه کولی شم چې دغه ډیزاین ورته ور زیات کړم. همدغه شان زه کولی شم چې موږ څه ډیزاینونه ډاونلوډ کړي دي په موبایل کې را سره موجود دي زه به راشم دې باندې به کلیک کوم ډایرکټ باندې به کلیک کوم دغه ځای کې چې کوم فولډر کې ما سره موجود دي زه کولی شم چې هغه دلته ورته راولم. بل موږ سره سیټینګ دی سیټینګ په تور باندې زه کولی شم چې بعضې فنټونه چې کوم ما راوستلي دي هغه کې مې بعضې نه استعمالیږي غواړم چې هغه ډیلیټ کړم زه به دلته راشم سیټینګ باندې به کلیک کوم. زه ورته یم فار ایگزامپل چې دغه ډیزاین زما نه په کار کې زه به په دې قوطي باندې کلیک کوم دا به ډیلیټ ورته والم او بس دې چک باندې به کلیک کوم. سره مې چې په چک باندې کوم ته اتوماتیکلی هغه ډیلیټ شو زه به واپس بیک لاړ شم. دغه فنټونه چې کوم د ډیزاینونه ما راوستلي دي تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې وګورئ د دې لینک او ځان ته یې ډاونلوډ کړئ ایکسټراکټ کړئ او دغه ځای ته دغه آپشن په ترو باندې د انشارټ ته راولئ. همدغه شان بله خبره موږ سره څه شی ده الاینمنټ ته غواړم چې زه دغه ټکس وړوکی کړم نو زه کولی شم چې دا ورکوټی کړم یا هم غټ کړم تر 100 پورې تاسو دا غټولی شئ. صحیح ده. همدغه شان زه کولی شم چې د دې ورټیکل سایز هم زیات کړم یا هوریزنټلی زیات کړم. زه دلته راځم کیبورډ ته زه غواړم چې په دغه ځای کې څه نور لیکئ هم ورته ولیکم. فار ایگزامپل دغه لیکئ ما ولیکله او دغه ځای کې هم فار ایگزامپل دغه شان لیکئ ما ولیکله. همدغه شان زه راځم زه په دې باندې کلیک کوم زه ورته وایم چې دغه ورټیکل دي ماته د لینو ترمنځ سپیس پیدا شي یا فار ایگزامپل کرکټرو ترمنځ سپیس پیدا کړي همدغه شان دا ورته اخیستلی شي. صحیح ده که نه. همدغه شان تاسو چې دا ټکس الاینمنټ د کوم ځای کې وشي منځ ته دې راشي لیفت ته دې راشي کوم خواته دې ورته راشي. بولډ مطلب ډبل دی وي ایټالیک مطلب کوک دی وي او انډرلاین مطلب لاندې د ورنه لاین کش شي او یا هم کیپیټل آل مطلب ټول برته غټ شو کېږي. یا فار ایگزامپل تاسو چې دغه ټکس دې مره دغه شان کورو وي اکثر به تاسو کتلي وي ویکیبلریز کې یا بوکس وغیره باندې چې دغه شان راوستلي یا نوټ بوکس باندې نو تاسو کولی شئ چې دا دغه شان ډیزاین د دې ورته جوړ کړئ. یا تاسو کولی شئ چې همدغه کروي نور هم ورته زیات یا کم کړئ. صحیح شوه. همدغه شان تاسو یې تولی کمولی شئ. همدغه شان په دې شکل باندې غواړئ په دې شکل باندې غواړئ. زه غواړم خپل حالت ته درته راشي بس تاسو به نن ورته والی دا به یس کلیک کړئ تاسو به دا خپل حالت درته راشي. بله خبره ما سره ګوره ما خبره ده چې کوم په سټیکر کې مونږ ویلي چې دغه ټکس دې ماته راځي په کوم ډیزاین کې درته راشي. اول مونږ سره ګوره بیسیک دی دویم سره ګوره سنګل لیټر دی. بیسیک مطلب دا دی چې دا په ټول ټکس باندې دا برته اپلای کېږي په دغه شکل باندې درته راځي. صحیح شو. څومره سیکنډو کې زه فار ایگزامپل 1 سیکنډ کې په دې شکل دې راته راځي په دې شکل دې راته راځي په دې شکل دې راته راځي. خو دا مونږ سره این دی. لیټر بای لیټر تاسو کولی شئ په دغه شکل باندې په دغه شکل باندې بس تاسو سمپل کلیک ور باندې کوئ تاسو ته به هماغه ډیزاین خپل باندې راځي. دا مونږ سره این. بل سره اوټ دی. اوټ مطلب دا دی چې کله دغه سټیکر ختمیږي مطلب دا دی کنه چې دا ما اوکې که دغه ځای کې دا سټارټ کیږي او په دغه ځای کې دا ختمیږي. نو ګوره تاسو ورته وګورئ How are you in shot? I'm Sabia H. دغه شکل موږ سره واپس لاړ هم شو. زه کولی شم چې په دې باندې ډبل کلیک هم وکړم یا په ایډیټ باندې کلیک کوم زه هم دغه ځای ته درته راوځم. زه بیا راځم دغه ځای ته او زه په دې کې اوټ ورته علامه ورته یم اوټ دې ماته په دغه شکل باندې وي. اوکې مې کلیک کړ او زه به دا ورته لږ وړوکی کړم. ګوره ورته How are you in shot? او په دې ډیزاین کې به راته واپس لاړ شي. صحیح ده که نه. زه راځم ډبل کلیک ور باندې کوم بیا هم دغه ځای ته رالم. زه ورته یم چې فار ایگزامپل دا دې ماته لوپ ته دې وشي لوپ. صحیح شو. په دغه شکل باندې دا ماته تر اخره پورې بیا کېږي. زه په دې باندې کلیک کوم زه وایم چې فار ایگزامپل ویډیو بګین نه راته سټارټ شه او تر همدغه ځای پورې. ویډیو بګینینګ مطلب دا دی چې د ویډیو د شروع نه راته سټارټ شه. صحیح شوه. ګوره نو دا به د ویډیو د بګین نه سټارټ شي تر کوم ځای پورې چې زه ولاړم تر هماغه ځای پورې. همدغه شان بیا زه په دې باندې ډبل کلیک کوم او زه راځم دې ته زه وایم چې فار ایگزامپل دا راته خپل حالت ته راوله دا مې نن کو او بیا زه راځم دغه ځای ته زه وایم چې دغه لیبل یې هم راته کلیر کا دا باډر یې هم راته کلیر کا او دا ټکس یې راته بلیک کې راشي او دغلته رالم زه وایم چې دغه فنټ دې هم ماته په کوم شکل کې راشي په دغه شکل کې دې راته راشي او فنټ ټکس دې ماته فار ایگزامپل سپین وي او دې ته رالم دا دې ماته ایټالیک نه وي دا مې اوکې کلیک ګوره هر څه راته خپل حالت ته راته راغله. بله مهمه خبره موږ سره دا ده چې فار ایگزامپل تاسو وایئ چې دغه ټکس موف را موف کوي نو که تاسو فار ایگزامپل دا ټکس هر ځای انتخاب کو که هر ځای کې تاسو کلیک کوئ تاسو ته به اتوماتیکلی دا موف کیږي او را موف کیږي. تاسو فار ایگزامپل دا وړوکی کو همدغه شان تاسو کولی شئ فار ایگزامپل تاسو کولی شئ چې دا دې کونج ته راولئ فار ایگزامپل دې کونج ته یې بوځئ فار ایگزامپل دې کونج ته یې بوځئ. په ان شورټ کې غټه فایده دا ده چې تاسو یو ټکس انتخاب کړئ چې په هر ځای کې تاسو کلیک کوئ تاسو ته به هماغه ټکس موف کیږي او را موف کیږي. اوس که تاسو غواړئ چې دا غټ کړئ نو زه ګوره دا دوه ګوتې په دغه ځای کې مثال کوم زوم ان کوم نو هلته ماته هغه ټکس زوم ان کېږي. صحیح شوه. دغلته زوم آوټ کوم نو هلته راته زوم آوټ کېږي. دا موږ سره په ان شارټ کې ډېره غټه فایده ده.
بل خبره موږ سره څه شي دا کیپشن ده. زه غواړم چې دغه ویډیو ته کیپشن ورکړم. دغه ویډیو مې فار ایگزامپل چې په هر لینګویج کې وي غواړم چې خو چې کومې لینګویج په دې کې موجود دي هغه ته بیل ته کیپشن راته ورکوي. زه کیپشن باندې کلیک کوم. ګوره موږ د سوي پلیز انمیوټ د آډیو. زه بلته راشم ما دا میوټ کړی ده دا مې انمیوټ ورته کړله. زه راځم ټکس باندې کلیک کوم. زه دلته راځم کیپشن باندې کلیک کوم. ګوره موږ سره ویډیو د زه ته چې فار ایگزامپل سټارټ سره مې چې سټارټ باندې کلیک کوم ماته چې دا ورځ دپاره فري دی. بیا د ورځ نه اخواته ته کولی شي چې په کال کې 2500 روپۍ به په دې کې څنګه کې پیمنټ وکړي. یا که ته چې یو منټ دپاره درته فري وي نو بس کیپشن ګوره فري انلاک 1 منټ. تاسو ته به یې صفت راشي. تاسو هغه صفت ورته وګورئ هغه ایډ ورته وګورئ. تاسو ته به اتومیټیکلي یو منټ دپاره ته دا انلاک شي. خو زه یې نه یوز کوم. بل موږ سره ګوره اے آی سپیچ دی چې کوم موږ وختي ویلې په تېره ویډیو کې تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې اے آی هم یوز کړئ. همدغه شان به موږ سره ډیټیلز دی غواړم چې د دغه ویډیو بعضې ایریا هغه سره څنګه کم هغه سره بلر کم. غواړم چې دغه مخ کې راته بلر وي. صحیح ده. دغه مخ مې ورته بلر واخیسته. دې نه هوریزنټل او دې څخه ورټیکل زیات یا کم کمه. صحیح ده. په کوم شکل باندې غواړئ په دغه شکل باندې په دې شکل باندې په دې شکل باندې په دې شکل باندې. صحیح شو. تاسو کولی شئ چې هغه بلر ورته زیات یا کم هم کړئ. همدغه شان دغه اوپیسټي زیاته یا کم ورته کړئ. یا په دې شکل کې غواړئ یا په دې شکل کې غواړئ په کوم شکل کې غواړئ. غواړم چې همدغه ایریا دې ماته زوم ان شي. صحیح شوه. خو په دومره اندازه کې. صحیح ده که نه. دا مې ورته فار ایگزامپل زوم ان کړه. غواړم چې دغه بارډر دې راته بلیک کلر کې وي او لږ دې راته نری وي. کې مې کلیک کړه. بس اوس چې کله تاسو دغه ویډیو پلی کوئ دا راته دغه شان ښکاره شو. دا موږ سره اے آی دا موږ سره ډیټیل. ګوره ډیټیل باندې زه کلیک کوم. دې کې موږ سره به انشاءالله نورې خبرې پاتې نه وي. بله ګوره موږ سره خبره ډوډل ده. ډوډل باندې زه کلیک کوم. زه کولی شم چې په دغه ځای کې د خپلې خوښې ټکس پکې وکړم. یا فار ایگزامپل دغه دې په کار دی. صحیح ده چې هر یو ستاسو په کار تاسو په هغې باندې کلیک کوئ. تاسو کولی شئ چې هغه ډرا کړئ. زه غواړم چې دغه لاین دې راته لږ نری وي او د دغه اوپیسټي دې راته لږ خامه وي. ورته تاسو وګورئ اوپیسټي مې ورته فار ایگزامپل نوره هم خامه کړه. یا فار ایگزامپل دومره ورته کوم. صحیح ده که نه. همدغه شان تاسو چې دغه کلر یې ماته په بلو کې وي نو دا به راته په بلو کې بیا راځي. صحیح ده که نه. ښه غواړم چې دغه صفا کړمه. دې باندې به زه کلیک کړم او زه کولی شم چې دا صفا یا کلیر هم کړم. غواړم چې هر څه خپل حالت ته راولم. دغه ډوډلس والا دې باندې به زه کلیک کړم. که یو غواړم خپل حالت ته راولم مطلب بیک لاړ شي دې باندې کلیک کوم. زه غواړم چې ټول خپل حالت ته راولم. دې باندې به کلیک کړم. یس به والم نو دغه راته خپل حالت ته راولم. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. غواړم چې له دغه ټیک څخه کاپي ورته والم. زه بلته راشم کاپي باندې به کلیک کوم. شو غواړم چې ډوپلیکیټ ولې ډوپلیکیټ باندې کلیک کړه. دواړو ترمنځ فرق باندې تاسو پوه شولې. کاپي چې کله الې نو دا کاپي دغه ټیکس ته پاسه راځي او ډوپلیکیټ دا دې څنګ کې راځي. بل موږ سره ګوره ټراکینګ دی. زه غواړم چې په دغه ویډیو کې یو کس دی غواړم چې د هغې پر مخ باندې دی دغه د ویډیو تر اخره پورې راځي چې دا څومره موومنټ کوي په دې ویډیو کې. نو زه بلته ټراکینګ ورته والم او زه بلته راشم سټارټ ټراکینګ باندې به زه کلیک کړم. نو زه کولی شم چې همدغه چې کوم سټیکر دی نو دا زه کولی شم چې د همدغه تصویر د پاسه راولم چې په دغه ویډیو کې څومره موومنټ کیږي نو هغه مخ باندې به دا راځي. ګوره بله خبره موږ سره څه شی ده. بله خبره موږ سره که تاسو دلته وګورئ په دغه ځای کې موږ سره ګوره دوه خبرې موجود دي چې دا موږ سره په دغه ځای کې هم موجود دی چې زه کله په دې باندې کلیک کړم دې ته وایي کی فریم. او یا که زه فار ایگزامپل راشم او دلته زه په دې باندې کلیک کړم دې کې هم موږ سره دا موجود ده. خو له دې سره موږ سره یو لینک هم موجود دی. لینک والا آیکن دی. په دې باندې کلیک کوم ګوره دا موږ سره ان لینک شو. نو دې مطلب دا شو چې کله زه دا فار ایگزامپل موو کوم دا کلیپ موومنټ اخوا دېخوا کوم نو دا اوس ان لینک دی. دا د دې فریم سره لینک نه دی د دې کلیپ سره لینک کې دی. زه فار ایگزامپل رالم دا مې دغه شان ونیو. دې باندې مې ګوره کلیک وکړو او دا زه غواړم چې دغه ځای ته موو کړم. که زه فار ایگزامپل راشم دې باندې کلیک کړم دې سره به هغه دواړه راغلي وي. او که زه فار ایگزامپل راشم دغه ځای کې وګورم نو دې کې ما سره چې هغه کوم ان لینک و هغه موږ سره په دې ځای کې موجود وي. ګوره بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده. بله خبره موږ سره په دې کې ګوره کی فریم ده. زه غواړم چې دغه باندې زه کی فریم اپلای کړم دغه ځای نه. خو دا به انشاءالله به په ایډوانس طریقې سره وایو په آخر کې چې کله موږ ایډیټینګ کوو. صحیح ده. دې باندې ما کلیک زه فار ایگزامپل رالم دغه ځای ته رالم او دا مې هم ورته واخیسته. دا مې فار ایگزامپل دغه شان غټ کې د کی فریم په تھرو تاسو کولی شئ چې دا په دغه ډیزاین سره غټ کړئ. ورته ګورئ نو دا مې تاسو ته سمپل طریقه وښودله. اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ په دغه ځای کې دا ایز هم
په همدغه طریقې سره کار کوي. ښه دا ایف چې دی دا کی فریم سره کار کوي. نو ګوره که تاسو وګورئ زه به ودراشم زه به دغه ډیلیټ کړم صحیح ده او دغه به هم ورته میوټ کړم بس راشم ټیکس ته او دا به دغه ځای ته راولم. ګوره تاسو وګورئ چې کله زه دا فار ایگزامپل ویډیو پلی کړم دا راته په دې شکل باندې راغلی. زه ورته وایم چې دا دې ماته په یو سموتلی طریقې سره دې راته دا راشي. زه به راشم دلته ایف ته او په دې کې ډیزاین باندې غواړئ په دې ډیزاین باندې کوم ډیزاین ستاسو په کار بس تاسو په هغه باندې ګورئ په دغه شکل باندې غواړم ګورئ ورته په دې شکل باندې راته راغلی. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره سټیکرز سینټیکس نیکسټ به انشاءالله نور کمانډس وایو.